ملګرو سلامونه او مینه. دغلته ګرځېدم، چکر ته راغلی وم، غوښتل مې چې دا ویښتان جوړ کړم. دا ببر شوي، زما ډېر ببر نه خوښېږي. را په یاد شو چې البته وار کوم چې دغه نهي ته تر څو یو ساعت وروسته ما ته وخت را رسېږي. ما ولیدل چې په نړۍ کې هغه هېوادونه چې شتمن دي او نور نړیوال هلته سیال دپاره ځي، دوی د هغه خلکو قدر کوي څوک چې د خپل هېواد سره خیانت نه کوي، د خپل ولس سره خیانت نه کوي. تاسې باور وکړئ چې دوی داسې پیژني هغه خلک چې د خپلو هېوادونو سره خیانت کړی، هغه خلک چې د نورو په ویلو باندې، د نورو په مرستو باندې، د نورو په اشارو باندې، د نورو په ښودلو باندې خپل هېواد وران کړی دی، خپل وروڼه یې وژلي دي، خپل قام، خپل ملت، خپله خاوره یې ورانه کړې ده، کرکه ترې لري. نو موږ او تاسې که اوس هم ناوخته نه دی، دا نه دی چې تر قیامته به موږ داسې چلیږو یا زموږ او ستاسې ګاونډیان. که موږ او تاسې لږ زده کړې وکړو، ورسره پوهه ولرو، پوهه په خپله راځي چې زده کړې وکړو، بیا پوهېږي چې موږ او تاسې څه باید وکړو چې زموږ او ستاسې کورونه آباد شي. او زموږ کورونه به څنګه آبادېږي، باید چې وطن آباد شي. وطن به څنګه آبادېږي، هغې دپاره د ډېر څه اړتیا ده. دا نه چې تا ته په دفترونو کې هم د ګاونډي هېواد هلکان او جینکۍ ناست دي، او ډاکټران هم د ګاونډي هېواد یو ښځې مالته منډې وهي او داسې نور. په خپله پوهېږو، نه غواړم چې ویډیو اوږده شي، خو که غواړئ چې کورونه مو آباد شي، که غواړئ چې هېواد مو آباد شي، که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ، که غواړئ چې په نړۍ کې عزت پیدا کړئ، قدر پیدا کړئ، نو ډېر څه کولو ته اړتیا نشته دی. یوازې او یوازې د خپل ځان سره مینه وکړئ، د خپلې کورنۍ سره مینه وکړئ، د خپل ولس سره مینه وکړئ، د خپلې خاورې سره مینه وکړئ. او دا چې بیا څوک کوي، هغه د نورو خلکو سره هم بیا مینه کوي. تاسې به لیدلي وي څوک چې د خپل ژوند سره مینه لري، هغه د چا ژوند په خطرې کې نه اچوي، هغه د چا نه ژوند نه اخلي. چاته چې خپله حیا، خپله مور، خپله خور، خپل ولس، خپل مور و پلار، خپل خویندرونه، خپل خپلوان ګران وي، هغه د بل چاته هم قدر لري. نو راځئ چې موږ تاسې یو بل ته لاس ورکړو او سر دننه قدم واخلو. دا ذهنیت چې زموږ او ستاسې د غلامۍ جوړ دی، چې دا د نورو هېوادونو، موږ تاسو خپلو هېوادونو کې ګورو چې د امریکا او د کاناډا او د جرمني او د دې ځایونو نه هلته تر روس نه خلک راشي، ډېر ورته ټیټ پاس کېږو. موږ یې په میدان هوایي کې ګورو، خو چې دا موږ باندې ببر راشي، وایي هلته ودرېږه. زه چې هرې پېرې ځم هلته یو جنګ وي، ځکه لاسونه مو داسې نیولي چې د چا پلار به مخکې لاړ نه شي. خو موږ غلامان جوړ شوي یو، او اوس موږ او تاسې داسې غلامان یو چې په خپله ځان غلام بولو. په خپله موږ فکر کوو چې که ژوند غواړو بس دا غلامي به وي، خو داسې نه ده. که ژوند غواړئ، پاڅېږئ، غږ اوچت کړئ، خپل حق وغواړئ. او حق په زور اخیستل کېږي، په سوال نه اخیستل کېږي. چا کې چې ننګ نه وي، چا کې چې غیرت نه وي، چا سره چې د خپل وطن، د خپل ولس مینه نه وي، هغه کې ایمان نشته دی. دا تاسو، دا ستاسو مفتیان، دا ستاسو علما کرام، دا موږ په نړۍ کې زده کړل، ومو لیدل. دا اوس چې زه په کوم ځای کې ولاړم، دغلته مو لمونځ وکړه، غاړ جومات دی. داسې دوی د خپل هېواد سره مینه لري چې یو یو ډکی راوچتوي، یو یو ډکی کري، یو یو خښته په خپله جوړي. او موږ او تاسې څه کوو؟ نور قضاوت په تاسو. السلام علیکم ورحمة الله.